د چکن څه چکن لاله چکن لاله خورالی به زکار وکي ولاړی سړی روان دی هغه قسم د چکن لاله قسم روان دی آیا چکن لاله د کور چیرې دی د چکن لاله د کور چیرې دغه دی د چکن لاله په کار باندې نن درې مسله رمه د سیلګیام چکن لاله کړه دغه لار ورغله وز دا د چکن لاله کړه را ورسېدلم چکن لاله چیرې ظالمه السلام علیکم د نن ویلاګ ان شاء الله ډیر خوندور دی د اف دبليو اف کار هم دی د کار سره ویلاګ هم تاسو لپاره جوړ کوم پروند واوره سوي او هغه ټوله ویلس ولا د شپې سره ولې چې باران هم پروسل داغه لوجه واوره ټوله ویلس ولا سوري ماشه څنګه شه ماشاءالله ریړې خو دې برابر کړې ده څنګه دی کار روزګار خیر دی گزاره کوي بس خدای دې روزي کې درواچ دا هغه ماشوم ستاسو په ډونیشن یې ریډیو برابر کړو الحمدلله د خپل مهنت کوي دا زموږ د کلي بازار دی روډ یې خراب شوی دی دا ځوانان دا دې څنګه دی یخسته مضبوط ښه ستا یک کېږي او یا دی دا دې ورته ناست دي ته څنګه لاله کار بیداره ښه یک سره څنګه یاره یک دی پل مست بس صحیح دی انجوای فاریز خان ستړی مشه زه جوړ بخیر څنګه دې برابر څوک دې تنګی نه یا نن څه پیسې چې پیاز پرم په کورن چې کرا کړی زمانه پیاز ها دې ریډي دې کړه خالی کړه ده نه والله غاغیم سار وړي رخصه والا شو کړي وړي سار رخصه والا شو کې ته شاغیم خرڅ کړي نه پرون سټاټي هغه دې سکه هغه په کورن چې کړي په خپل سره کې په لیلایم لا ول شو ورکه سوای ولش ورم کړي ابا زه پیسې را برابروم لږ صبر وکړه دا کښنیان ولې څنګه ورکی دا څواخه بس نو سیدی را تر ور صبر ستړی مشه چکن لاله سوسله شکر دی چکن سوسه چکن لاله چکن لاله خورالی به زکار وکي ولاړی ښه هاي خټ کار وکړه دغه دکان چې دی دا د چکن لاله لپاره نیولې دي سکار کې پات واغه دا د کړي سامان راغلی و سامان راوړی ګرده کړی دا یا تقریبا سلو کریټ کې راوړی وز دی چیر دی دی ولاړ کور خو اوه سالته وسوارس یو مخامخ سړی روان دی هغه د قسم د چکن لاله قسم روان دی سوکا زما په خیال چې هغه به ته وده اوس به ځان ورسو دغه چې دی دا سیرته د موړو یادره د ودې سیرتن د موړو یادره د زموږ د کلي یادرې دي او ډېرې زړې پخوانۍ یادرې دي خلک وایي چې د مغل د دور یادرې دي د بشتا چې نکړی دی بشتا خو خلکو اعتراض ډیر کوي اما دا ښه دې نو ښه په یا شګر نور خدمت کوي لاله دي خدمتونه ته کومه ځای دی ورسو زما د لیره باندې زمر دي چا سره مکار ښه نور په شي الحمدلله مننه ان شاء الله ش وزدادي مانده ته ځان شو کوم موټر والا سیول دا زما ویډیو ګورې نو درته ولې بېشتان دې کښنې کړي ما خلک اعتراض کېږي سما ګس سره بالکل کار ور وکړي د ګور د سخت کار چې دی هغه یو چا د کار روزګار برابرېدل دی دا چکن لاله په کار باندې نن درې مسله رمه د سیلګیام کار نه سره برابرېږي ای دغه شی دی تی کومه بازی کوي راس زیم در سره کمک کوي راس چی جوړته وای باړی دا د څنګه شه داړو یې مرته وای دارو اور باړی دغه دی ها اسماعیل جمشید
زما دی زما دغه سپی زما زوی زما دغه نی بس را نو زه پاته سولم یاره څه د چا یم دی و ډېر څه ویلي یو دا لرګی کیله دی ښه دی یاد ښه ای بیا څنګه بازی دی یار دا دی ومینیوی دی ومینیوی ښه یا ناکی کوي ناکی کې کوي اوس یې وینیوی دی یا نه یې نیوی بس زه ولاړم د خره ناکی کې کوي دا بیا څنګه ګیم زموږ دا ولا کیسه په خلاصېږي کوي ته یې کوي زه بیا راځم راچابک څه درته سادلا زویه راچابک څه ناکیه کې وکړه اول ما بازي ورپرېږدولې ده مو ورپرېږد هغسې بازي ختمې شوی ای چکن لالا دا کور چیرې دی د چکن لالا دا کور چیرې دغه دی دا هغه کور ماشاءالله دی دا څنګه ښایسته کور دی د پسو دپاره جوړ کړی خټې ډېرې ته راسه چکن لالا دا کور راوښوه او بل هله نو هله د کشنیان دي کشنیان بیا دی لاره کومې خوا ته ښه چکن لالا کره دغه لاره ورغلی بله لاره را معلومه خو هله د کشنیانو بازۍ کولې بیا رش جوړوي بس په بله خفیه لاره ورځه ای کور دی څنګه کشني کشني ګلیانې دي لکه د کراچي ده ښه ټیکس اوس دا د چکن لالا کره راورسېدلم هر کشنیان بازی کوي بیا مې ډسټرب کوي چکن لالا چیرې یې ظالمه درسم دالت ماشاءالله بس الله دې در سمه کې جوړ په خیر دغه چکن لالا دی څنګه څو کار څه په وکړي کار خو مې هغه سبزي والا ته رالم نه ولو اوس ورځم ورته دانه ته وښه هلک ناست نو سبا سهار وختي بیا منډۍ له ځې هون ښه دغې نور شان چی شرال خالي امرود و مالټر خالي امرود و مالټر اتوان هم سره سیټ ساوه و هم بس دغه چکن لالا د استی بم سوچ چکن لالا څوک دی چکن لالا دغه دی دغه ځوان دی خارکي دغه کور دی ډېر ستړی ژوند دی د مخه درته په یو مینه کې خپله مینه مې واغوه په هغې کې پروت ولو نو هغه مینه پلار ځین خرڅه کړه او دی خوارکی اوس درته په دا ځای خالي دا یوه کمره د ډوډۍ شان چیرې پخوي ډوډۍ شان رایزګي یا ما دا ښه دا ښکلی پخوي دا کور دی دا تاسو ته ګورئ دغه د چکن لالا کور دی تاسو ته کتلی سئ ستړی مه سې یو کوچنی زوی دی او د مخې روزانې کولې رښتیا وایه په ایمان باندې کور ته وړه شته یو لاک خاشه و خو تا دا دوه ورځې نه لیدل چې ما د بازاره نه رابه پخه او چې دلته کوچنیان وو خو دا رقم وایي نه څه هم درس خو دا نه د خوړل دا بازار وډوډۍ ګس او بس نو څنګه دی په دا کور کې خوشحاله یې اوس بس نو دا د سامان اشه دا یو دغه وکړه اوس ګوره زموږ په خوا باندې مثال پلار د زوی سره دغه وکړي هغه زوی بیا پلار ته ډېر مشکلات جوړوي په پلار چې چپه ورسته ګایېږي د داسګي پورې لا ورسېږي چې مثال چې وایي پلار مړ
داسې خلک ستا وینې پوت- چې پوت. اوس لکه تاسو ستا پلار ستا مینه خرڅه کله شی نه درکوي ته په دا د غوږ کې لا دوه وار راغلی په خدای په پور مې شی ورته راوړی دي پلار له پلار تللی لږ چې په دا شاباش دا دومره دغه در سره وکړي بیا هم خامخا زړه- دغه کوچنی به ورغی یاره په خدای کې له سوی ورته نیولی چې ته خو مېلمسه یې هغه زوی کې مې د اوسي ته خو مېلمسه یې ته دا یې پنجې خو ونیسي بده دې په پیرزو ده نه یا والله که الانکه ده د تا سره مینه شاباش. خرڅه کله په دا کنډوالو کې پروت دی او- بده دې په پیرزو ده یا- یا رښتیا د والله. ایمان وایه په خدای کې مې پیرزوی وم چې اوس خو د هغه ټیم هم تېر دی د خدای په قرآن کې مې پیرزوی دوه وارې یاره چکن لالا ستا اصلي نوم څه دی ما اصلي نوم دغه اصلي نوم دی چکن لالا د ده نوم اصلي چکن لالا نوم دی دی د مخه په کلي کې پروت ولو ښه کور یې ولو ښه ژوند یې ولو بس پلار یې سولو کډ یې وکړله دی دلې پاته سولو نو بیا پلار یې راولاړ سولو دی په کومه مینه کې اوسېدی د دوی خپله وله هغه پلار ځین خرڅه کړله ده ته مثال شی هم نه ورکوي دا اوس یې ویلې ولې دا زما یوې لور ته دا لسی لا نه ورکوي او دی اوس دا دی دلې دا د خپل ژوند کې انشاءالله ستا محنت پر وکړې د هغه دوکان کې به بیا اوس خو سبزي و فروټ دا شان دي بیا خوږي و پاپړ دا شان هم در اچوم بس د هغه ستا روزګار دی اوس ته چیرې ځې زه اوس اډې لټم اډه کې څه شکه وړه را وړه راخلې نو پیسې لرې یا پیسې نه لرم په پور یې ځین راخلې ښه نو داسې اوس ګوره ستا خپل کار روزګار یې کاروبار دی په روزانه کې څوک چا ته پور نور وینه ونو دکان دی خلک بیا پور هم درکوی سي زړه هم درته نیسي نه راته نیولی هشه چې یاره دا خو نو د دلې کار کې میشوره را بیا کې که نو نه سبا بیا را شابه د کاروبار د تجارت دا فایده ده دکان کې د ګلماله او شام وکړ دنني یا دنني خو نو خراب دننه سم ول هو دا یا خاص کومه ده هغه دا څنګه سره ونیول اشه اوس ګرمه دي چې شو خوړ اوس غرمه مې دا مستي او ډوډۍ مې راوړه ډوډۍ دې کوم ځای نن وایي وړه نه ول یا نو وړو شوی وګوره اوس پرون ماکسن دي چې شو خوړ شلومبې نن بیا چیرې موږ د خېش کړو بیا یو ډبه لګلو شه بس وسه د دکان چې برابر سو سبزی هر شي کیسه بس وړای ما په خدای پښنیان څنګه بس بیا خالی وړ دی بس هغه څه غټلی وړ پراو شه وستا د چش کار کی وخت بعد ته نه وخت شو ده ها بل او هغه څه خټو واچول ها یا ځنه نو لړی یا پر دی دا دروازه د سوي ولا په ونیم زرر پینګ جوړه شه ته خلاص دا دروازه سی خالی ده هغه د چکن تربورول د چکن تربور و چکن تربورول شه وس فلاله امرود دا مالټیو دا شان راغلی دا و بس نور شان اصل سامان خو نه پاته دي ترازو مو ساوت ترازو وټي هغه سبزی او دا سامانونه به بیا ان شاء الله سار برابر صحیح دي بس خپل روزي ده دا د در سره دی ان شاء الله فل کومک بده کی فل کومک ان شاء الله پیغام سره دا وز کور دی راوس و د زیات حرکي وړې نشته وای چاته د په راوړل بس خدای دې کار وچلې و و ني جوړ علاوه السلام علیکم سلام خیر ترتیب از دغه بتیارس یا ولی به دغه راځي 200 پټونه از ما یاران دې دلې ورته ناشتي د یخ از ما بکار سوي زه دا دیګر د وطن می راوته پینور شایست بس ویلاګ هم د داګز کی پوری ختم کو از موږ سیکریټ مجلس